بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالحق او تاسو ګورئ هاو ټو پښتو یوټیوب چینل. انشاءالله دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د میسنجر یو داسې زبردست خو پیاره سیمه چې انشاءالله دوستانو ډېرو زیاتو ملګرو ته به د دې په باره کې پته نه وي. دوستانو دا خو پیاره څه دی؟ دوستانو دا خو پیاره به زه تاسو په دې ویډیو کې وایم. دوستانو راځئ چې ویډیو شروع کوو. سبسکرایب کړئ هاو ټو پښتو یوټیوب چینل او ورسره دا د بیل آیکن هم ضرور دباو کړئ. د دې فایده به دا شي چې زه کومه نوې ویډیو اپلوډ کوم نو هغه به هم تاسو ته د نوټیفیکیشن په ذریعه باندې در رسیږي. اوکې دوستانو، نو زه به خپل میسنجر کولاو کوم او دا خو پیاراز داسې دی دوستانو چې تاسو چا سره ګپ لګوئ او هغه دوستانو تاسو هغه ته میسج ورولېږئ او هغه څه ټایمه پورې یا 5 سیکنډه پورې 1 منټ یا د یوې ورځې پورې هغه میسج هغه سره او بیا د هغه د دغه نه ډیلیټ شي، مکمل ختم شي د هغه د آی ډي نه او ستا د دې آی ډي نه هم ختم شي. دوستانو دا یو خوب پیاراز دی. دا ګورو دوستانو، پهله به دوستانو تاسو دا کم ستاسو پروفایل چې کوم په میسنجر کې ښکاري دا به تاسو کلیک کوئ او د هغې نه بعد به دوستانو تاسو په دې کې دغه شانتې دا سکرول ډاون کوئ، لږ لاندې به راشئ او دا یو آپشن دی دوستانو سیکرټ کنورسیشن، دا به تاسو کلیک کوئ. د هغې نه بعد دوستانو دا آف دی نو دا به زه آن کوم. ټیک شه دوستانو، ټرن آن دا به تاسو آن کوئ. ټیک شه دوستانو، دا خو آن شو. د هغې نه بعد دوستانو تاسو چې چا سره ګپ شپ لګوئ او تاسو غواړئ چې زه د سره مطلب سیګرټ خفیه د سره زه ګپ شپ ولګوم، مطلب مې دا ده چې ستاسو میسج هغه ته لاړ شي او هغې وګوري، څه وخت تاسو هغې له ورکئ 5 سیکنډ 1 منټ 2 منټه 15 منټه یا حتی کې یو ورځې پورې ته هغې له ټایم ورکولی شي. د هغې نه بعد به د هغه آی ډي نه مکمل ختم شي. دوستانو په دې کې دا یو آی ډي والا ما کولاو کوم. د هغې نه بعد دوستانو دا یو چې کوم آپشن دی د اباوټ والا، دا تاسو کتلی شئ، دا به زه کلیک کوم او تاسو به هم کلیک کوئ. دوستانو د هغې نه بعد دوستانو دا تاسو کتلی شئ دلته یو بل آپشن دی گو ټو سیکرټ کنورسیشن. ټیک شه دوستانو، دا که تاسو سره نه وي دوستانو نو تاسو خپل دا میسنجر چې کوم دی هغه پلی سټور ته لاړ شئ او هغه اپډیټ کوئ نو دا به پکې راشي او یا یې ریسټارټ کړئ نو انشاءالله تعالی را به شي پکې. نو دوستانو تاسو کتلی شئ چې په دې کې دغه سیګرټ کنورسیشن راغلی. ټیک شه دوستانو، او دا یو ګړی تاسو یې دوستانو دی له تاسو د دې نه ټایم ورکولی شئ چې زه درته میسج ورولېږم نو هغه مطلب 10 سیکنډه بعد یا 5 سیکنډ بعد یا چې څومره هم ټایم تاسو ورکولی شئ هغه تاسو دې نه سلیکټ کولی شئ. د هغې نه بعد به مکمل میسج ختم شي، مطلب د هغه د آی ډي نه به هم مکمل ډیلیټ شي او ستا د دې آی ډي نه به هم ډیلیټ شي. نو زه دلته کم نه کم ټایم ورکوم دوستانو 5 سیکنډه. ټیک شه دوستانو، 5 سیکنډ ما سلیکټ کړل. د هغې نه بعد دوستانو دې ته زه یو میسج لیږم هسې ستاسو د پوهولو دپاره. نو زه به دلته څه ولیکم دوستانو، هلکه څنګه یې دوستانو دا یو میسج ما ولیکو او دې له ما 5 سیکنډ ټایم ورکړی دی. د هغې نه بعد به دا زه دې ته ورسینډ کړم نو دا تاسو کتلی شئ دوستانو 3 سیکنډ 2 1 اوس ورته ګورئ دوستانو ختم شو، میسج مکمل ختم شو، تشه ډبه به هغه ته ورشي. یعنې که پر 5 سیکنډ کې دې کس دا میسج ونه کتلو نو بس دا به مکمل ختم شي. دغه شانتې دوستانو دا ګړی چې نه دې له تاسو د 5 سیکنډ نه 10 سیکنډ 30 سیکنډ دا چې دوستانو دې کې د یو ورځې پورې ټایم شته دی چې تاسو یو ورځ پورې هم سره چې هغه ته میسج ورشي یو ورځ بعد به ډیلیټ شي نو هغه هم تاسو کولی شئ. نو بس ما سمپلي دې نه 5 سیکنډ سلیکټ کړی. د هغې نه بعد زه یو بل میسج دې کس ته لیږم. هیلو دوستانو، دا ما ولیکو، دا هم زه دې ته ورلیږم. نو دلته دوستانو دې ټایم ته ګورئ 2 1 ختم. دا تاسو ولیدو دوستانو میسج مطلب دی په 5 سیکنډ کې دا میسج ونه ګوري نو دا ډبې چې کوم دا به دې ته تش ډبې ورشي، یعنې میسج به دی نشي کتلی. نو دوستانو دا ډېر زبردست خو پیاره دی میسنجر.
دوستانو امید دی چې دا ویډیو به ستاسو ډیره زیاته خوښه شوي او که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو مهرباني وکړئ ویډیو ضرور لایک کړئ او که دا ویډیو ستاسو نه خوښه شوي نو تاسو ډسلایک هم کولی شئ او نور دوستانو د نوي اپډیټس لپاره تاسو زمونږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. Thanks for watching. Allah Hafiz.